یو د برق د تولید یا هم د پروسس برخه ته راغلی یاستو. به ماشاءالله دا ټول ستاسو خپل د لاس کار دی نو؟ بالکل دا ټول زموږ خپل د لاس کار دی او دغه کویلونه چې دی او دغه سیم دا تولید د خپل د افغانستان تولید دی. دا سیم تقریبا 1.5 کیلو واټه دی. دا د سولرانو د فاره جوړ دی او ډیر ښه فوق‌العاده کار کوي او موږ 3 کاله وارنټي هم ورکوو. او د شمسیانو دپاره 1.5 کیلو واټه هم سپورټ کولی سي په کوم وخت کې چې شمسي برق ضعیفه وي یا نسي کولی یو 5 کیلو واټه کمبوتات پوره کړي، هغه د دولتي برق څخه د ایبریټ اخلي. هغه هیوادوال چې د برق د نشتون څخه سر ټکوي ګیلې کوي بالخصوص په دې شپو ورځو کې برق نشتون مسایل ډیر دي په دې ورځو کې. څونه د برق نشتون مخه دی نیوی شي؟ زموږ تولید چې دی ان شاء الله الرحمن د 10 کیلو واټه څخه تر 1 میگا واټه پورې دی. شاید فکر وکړي چې دا یو عادي شی دی خو نه، هغه د برق کنټرول او د برق سیستم ټول په همدې شي مخ ته ځي. زموږ ادرس دی کابل لوګر لویه لاره کلاچه حاجي محمد خان زنجخیل مارکیت د پکتیا مارکیټ مخامخ. د لوی څښتن تعالی په سپیشل نامه د پیوند د ملت د یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو سلامونه او مینه. ستړي مشئ، وخت مو بخیر، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. درنو لیدونکو نن درته خپرونه خاص او ځانګړې ده. پوهیږئ خاصتوب او ځانګړنه یې په څه کې ده. درنو لیدونکو موږ نن یو د برق د تولید یا هم د پروسس برخې ته راغلي یاستو. غواړو نن درته یو خاص او ځانګړې خپرونه ولرو د اعظمي د برق د تولید او پروسس کارخونې یا هم شرکت ته راغلي یاستو. دا چې د اعظمي صاحب څونه وخت د فعالیت کیږي، څونه وخت د کار کیږي، کوم ځای کې د دوی موقعیت دی، غواړو ټول معلومات په نننۍ خپرونه کې له تاسو سره شریکو. تاسو هم د خپرونې تر پای پورې ملګري اوسئ. زه هم داخل ته ځم. به ماشاءالله فکر مو وي درنو لیدونکو یو چیز ته باید یادونه وکړم، دغه کم اجناس کم جنسونه چې دلته تاسو وینئ دا د بیرون څخه نه دي راوړل شوي، دا د ترکیه یا هم د ایران د هیوادونو څخه یا د چین د هیوادونو څخه نه دي راوړل شوي. دا ټول د چا کار کار دی پوهیږئ؟ تر څنګ مې مسؤل ولاړ دی ښاغلی اعظمي صاحب را سره دی. غواړم له دې سره وغږیږم او د دغه انورټرو په هکله له دوی څخه پوښتنه وکړم، تر تاسو پورې شریک کړو. السلام علیکم، ستړي مشئ، جوړ په خیر. سلام، خوشاله اوسئ، بخیر اوسئ، جوړې کور مو ودان. ډیره زیاته مننه اعظمي صاحب، ان شاء الله ښه یاستئ، ژوند زندگی په خیر ده؟ د لاس ښه راځي، مننه، خوشاله اوسئ، خیر اوسئ، آباد او ودان اوسئ. راځئ نو په تخلص به فکر نه کوم که لیدونکي بسنه وکړي یا قناعت وکړي. خپل ځان مکمل معرفي کړئ لیدونکو ته. زه درویش اعظمي یم. زه د تولید او پروسس په بخش کې د وطني انورټرانو کار کوم او زموږ تولید چې دی ان شاء الله الرحمن د 10 کیلو واټه څخه تر 1 میگا واټه پورې دی. بله، کور مو ودان. ډیره زیاته مننه اعظمي صاحب، د وطن تولیدات د وطن ویاړ دي. موږ پر تاسو باندې افتخار کوو. کور مو ودان. ډیره زیاته مننه، ژوندي او سرلوړي اوسئ. راځئ لومړی دا را سره یادونه وکړئ، انګیزه مو څه وه، د کوم ځای څخه مو شروع کړله، د کوم ځای څخه مو پیل کړله، څه انګیزه درته وغورځېدله باید چې دغسې یو کار تاسو وکړئ تر څو د هیوادوالو ته یو ستر خدمت وسي؟ ولا په دې برخه کې زما خپل ډیر شوق علاقه وه او په دې بخش کې مو کار وکړئ او ان شاء الله نن لاسته راوړنه تاسو ته معلومیږي چې نن ان شاء الله زموږ په سیستمو کې تر 1 میگا واټه پورې سیستمونه مو بسته کړي دي او ډیر ښه فوق‌العاده کار کوي او موږ 3 کاله وارنټي هم ورکو. بله ماشاءالله، 3 کاله وارنٹی یا هم ضمانت. درنو لیدونکو با شکل فارسی هم صحبت کنیم، هموطنای ما گله نکنه. بینندای عزیز، اعظمی صاحب مسئول همین شرکت است، مسئول همین پروسس است که برق اینا تولید میکنه. واقعا یک افتخار بزرگ، یک افتخار کلان است. باز برق هم برق وطنی، تولید وطنی، بیاین از تولیدات خود حمایت بکنیم.
شخصیت‌هایی را حمایت بکنیم که در بخش تولید در وطن کار میکنه. به طور نمونهش که امروز همراه ما اعظمی صاحب است که اینا انورټر وطنی تولید میکنه. واقعیت بر من خیلی جالب است، بینندای عزیز به بار اول است که میبینم و اعظمی صاحب انشالله همراه ما است. معلومات ډیر د اعظمی صاحب څخه اخلو. راځي چې خلاص کو اعظمی صاحب لیدونکي هم وګوري. به ماشاءالله دا ټول ستاسو خپل د لاس کار دی؟ نو بالکل دا ټول زموږ خپل د لاس کار دی او دغه کویلونه چې دی او دغه سیم دا تولید د خپل د افغانستان تولید دی دا سیم او دا کویلونه ان شاء الله دا ټول موږ خپل جوړ کړي او خپل موسم پیچ کړي دي. او دا ترانسفارمر دی او ترانسفارمر تخنیکرانو ته معلومیږي چې په هر لوډ لاندې او د ډیر استقامت لري او قدرت لري او د قدرت مخ ته درېږي. دقیقاً بالکل دا ډیره زیاته مننه. زه به هم دې خواته ودرېږم چې د دواړو تصویر راشي. واقعیت ډیر په زړه پورې ډیر جالبه ده درنو لیدونکو زما لپاره. اعظمي صاحب ستاسو د کور ودان وي چې د هیوادوالو لپاره تکلیف باسي، زحمات باسي، تولید کوي. لږ د سره نږدې ودرېږئ. راځئ د همدغه مکمل صندوق یا دغه انورټر په حق معلومات ورکړئ لیدونکو ته. 100 میگا واټ ده، څونه کار کوي، د څونه برق ظرفیت لري؟ دا تقریبا 1.5 کیلو واټ دی. دا د سولرانو د لپاره جوړ دی او د شمسیانو د لپاره 1.5 کیلو واټ هم سپورټ کولای شي په کوم وخت کې چې شمسي برق ضعیف وي یا نسی کولای یو 15 کیلو واټه کمبوتات پوره کی. هغه د دولتي برق څخه د ایبریټ اخلي او د 15 کیلو واټه چې د دولتي څخه اخلي او نور ټوله د شمسي څخه پوره کی. کور مودان یعنی هغه هیوادوال چې د برق د نشتون څخه سر ټکوي ګیلې کوي. بل خصوص په دې شپو ورځو کې کابل کې په عموما ټول افغانستان کې هوا ګرمه ده، په کابل کې هم هوا ګرمه شوې ده یو څه ناسه نسبت د نور ولایتونو نه. کابل بیا ښه ده، ګزاره پکې کېږي، خو د برق نشتون مسایل ډیر دي په دې ورځو کې. څونه د برق نشتون مخه دی نیوی شي؟ ان شاء الله الرحمن نو دولتي برق زموږ رسوس ډیر کم دی او کارخانې ټولې ولاړې دي او په کارخانو کې موږ تر 1 میگا واټ پورې هم کولای سو برق ورته جوړ کو او د مو د یو مارکیټ لپاره جوړ کړی دی کندوز ولایت کې دی او د 1.5 کیلو واټ برق د یو مارکیټ مکمله دی سپورټ کولای شي. یعنی 1.5 کیلو واټ ډیر برق دی د شمسي. ټول سیستمونه موږ په زړه کار کوي، که دولتي برق وسی هم د کار کوي، کنه وسی هم کار کوي او بټري هم سپورټ کولای شي او دلته به عزت تشکاره کما. bale راځي را سره وګورئ درنو لیدونکو. دلته لیکل دي انورټر پاور 1.5 کیلو واټ دی. ډي سي انپوټ د بټري چې د قبلي 4.5 ولټ تر 450 ولټ پورې دی سپورټ ولای شي او دلته لیکل دي چې سولر ولټاژ در 480 او تر 800 ولټ پورې د سولر ولټاژ کار کوي. یعنی په عین وخت کې کدا نوي هم کار کوي، کدا وی کار کوي چې هر یو وسی هغه انرژي تولید ورکوي. دا د سده دغه اوټپوټ 3 فازه 220 او 380 دا اوټپوټ برق ورکوي او انپوټ برق یې 380 برق دی غواړي انپوټ د لپاره د ایبریټ د لپاره چې کوم وخت کې ضرورت پیدا کیږي په هغه وخت کې دی برق واخلي. او نن سبا مرتوس ته معلومیږي چې برقونه ډیر کمبود دي. نو زموږ ان شاء الله الرحمن په ضمانت سره چې 3 کاله وارانټي ورکو د فابریکو د لپاره، د شرکتو د لپاره ان د فاتر ان شاء الله د برق موږ ورته جوړولای شو. کور مودان ډیره زیاته مننه. ستر خدمت د هغه هیوادوال چې کارخونه لري، فابریکې لري، شرکتونه لري، د تولید په برخه کې که په هر برخه کې وي هغه کار کوي. نو ان شاء الله اعظمي صاحب تاسو په خدمت کې د تماس شمیره په سکرین شته، کولای شئ چې ورسره تماس ونیسئ. ان شاء الله د خبرونه په وروستۍ شیبو کې ادرس هم در سره شریکو. اعظمي صاحب راځي دغه کوچنی ماشين په حق را سره وغږیږي، شاید لږ نږدې راشي. کار ډیر ستر کار وي، کار ډیر معتبر کار وي، مهم کار به وي، خو ول جسمن ډیر کوچنی ده. راځي د دې فعالیت په حق را سره وغږیږي. دا د سکاچ د کویلونه جوړي، مثال د سمپیچي جوړوي چې موږ بلاک ته چو ترانسفارمر د لپاره سمپیچي ورڅخه کوو. دا د ترانسفارمر سمپیچي کې دلته جوړوي بیا موږ وړو بلاک ته چو.
کور مو ودان. ډیره زیاته مننه. واقعیت زما لپاره ډیر په زړه پورې او ډیر جالبه شی و چې هر څه د وطن تولیدات دي. راځئ چې بیا هم درته وایم خپل د وطن د تولیداتو حمایت وکړو. زموږ او ستاسو د وطن تولیدات د وطن ویاړ دي. موږ په خپل وطن فخر کوو، خپل په هیوادوالو فخر کوو. لکه د اعظمي صاحب په شان چې هیوادوال شته دي او کار کوي، تکلیف باسي، زحمت باسي. راځئ د دې څخه د کیبل یا د سیم په حق لري سره معلومات شریک کړئ. مواد څنګه دي د کیفیت له لحاظه را سره وغږیږي؟ ان شاء الله الرحمن مواد ډیر سم دي. مخکې د مشته د پاکستان څخه روان و، اوس فی الحال ماشاءالله فابریکې جوړې سي دي. هرات کې هم سته، کابل کې هم سته. خدا سیم دلی جوړیږي. موږ ان شاء الله د سیم څخه کار اخلو. دا هم د وطن تولیدات، وطن تولیدات دي. دا موږ افتخار کوو چې د سیم جوړیږي دلی او موږ یې کاروو په خوشحالي یې کاروو. کور مو ودان. هر هیوادوال باید خپل په تولیداتو باندې ویاړ وکړي او حمایت یې وکړي. کور مو ودان ډیره زیاته مننه. راځئ د دې اجناسو په حق مو هم را سره معلومات شریک کړئ. اعظمي صاحب محترم، دا هغه ماشین دی، هغه ماشین البته درنو لیدونکو هم دغه ماشین دی چې دا لاینونه یا سیمان تولیدوي، درسته ده؟ و دا هغه سیم دی چې تولید د وطن تولید دی او دا ترانسفرمر دی او دا موږ په لاس سیم پیچ کوو. او هغه چې دی د هغه بلاک د پاره چې درې فاز بلاک دی، هغه جلا دی چې هغه د پاره هغه کویلونه ورته جوړیږي، د هغه څخه جوړیږي. او دا چې دی په لاس جوړیږي دا موږ د وطن تولید دی، دا موږ خپل تولید ورکوو. دا تاسو خپل جوړوي. زه غواړم د دې ترانسفرمر په حق در سره باید درنو لیدونکو لږ وغږیږم. شاید تاسو ته یو عادي شی ښکاره شي، شاید فکر وکړئ چې دا یو عادي شی دی، خو نه. اعظمي صاحب دلته تاسو را سره ودرېږئ. هغه د برق کنټرول او د برق سیستم ټول په همدې شي مختصي کوي. بالکل ټول کار دی کی. بله تاسو هم ډیر کار کوئ. مننه. خوشاله تاسو لاسونه دي، تاسو لاسونه د ښکلولو د کور مو ودان. ډیره زیاته مننه. راځئ کمره تاسو هم راځئ را سره د دې ماشین په حق را سره وغږیږي. دا ماشین چې دی دا انورټر نومیږي. دا موټرانو ته هم کار کوي او دا چینایي جوړ دی او هغه وطني جوړ دی. دا کله چې دی برق ورکوي مارکیټ ته یا یو کم شرکت ته، د برق خراب دی، نیوز لري، پرازیت لري، نو موږ دغه ترانسفرمرانو په واسطه او هلته یو نو فلټر دی ریکټر په نامه دی، دغه په واسطه د برق صفا کوو، سانوي کوو چې 100% سانوي کیږي، بیا هیڅ مشکل نه جوړي، ښه ټیټ برابر کار کوي. کور مو ودان. ډیره زیاته مننه. د دې چینایي انورټر په حق لرا سره وغږیږي. آیا د دې پرزې تاسو سره موجود دي که خیر؟ سباوون وروره د دې ټوله پرزې زموږ سره موجود دي. چان بورد و سکرین و ټوله مکمله پرزې زموږ سره شته. موږ چې د چا وارنټي کوو د دې ټوله پرزې زموږ سره موجود دي. ان شاء الله که کوم وخت یا وارث نه کوي که وارث وکي زموږ سره ټوله پرزې موجود دي. په ان شاء الله په یوې ورځ کې به د ټوله سیستم برته موږ ورته روښانه کو، فعال سي، آماده کار. کور مو ودان. ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسئ. اعظمي صاحب کدا راته یادونه وکړئ په دغه برخه کې څونه تشویق شوي یاستئ، څونه هیوادوال ستاسو حمایت کوي، په ضمن د دې سره کاروبار بازارونه مو څنګه روان دي؟ ولا د لاس خرازي شکر بازارونه سم دي. هیوادوال هم ډېر د زموږ د تولید څخه خوشاله دي او زموږ تولید د چینایي تولیدات چې کېږي، کم چینایي انورټران چې راځي د هغو په پرتله دا ډېر اقتصادي تمامېږي. او بیا زموږ خپل دلې مسلکي انجینران یې دلې خپل یې دلې جوړوو، که کم یو مشکل جوړ سي موږ یې دلې خپله جوړوو ورته. او چینایي چې دی هغه چې کم انتقال سي دلته یا کم مشکل جوړ سي بیا ډېر وخت نیسي د شرکتو دپاره یا د یو فابریکې دپاره، هغه ځنډ ډېر مشکل ایجادوي. او زموږ انشاءالله په هر وخت کې رسیدګي ورته کولی شو. یعنی دا هم ویل شو چې د چین بازار ته موږ ستاسو خپل په تولیداتو باندې الخیر سره شکست ورکړی دی او ماته مو ورکړې ده. بالکل موږ ډېر سیسټمونه چینایي را خلاص کړي دي او پر ځای باندې مو وطني انورټران بسته کړي دي چې ان په ثبوت یې رسولی شو. ډیره زیاته مننه. اعظمي صاحب راځئ، شاید دا د هیوادوالو سوال وي، تنه زما سوال نه وي. تر اوسه پورې په افغانستان کې ستاسو فعالیت څومره مثبته نتیجه ورکړې ده؟ کوم پروژې مو تر لاس لاندې نیولې دي؟ شرکتونه مو تر لاس لاندې نیولې دي؟ لکه په لومړی کې چې تاسو ویل هغه غټ انورټر چې هغه تاسو کندوز ولایت ته انتقالوئ، کار له خیر سره تکمیل ده، صرف منتظر دی تاسو چې یا تاسو انتقال کړئ یا د هغه مقابل لوري تاسو ته احوال راشي چې هغه ورته ولېږئ.
د دې په څیر نورې پروژې د لاس لاندې لرئ که خیر؟ ان شاء الله الرحمن کم پروژې چې موږ د لاس لاندې نسو هغه د یو چا په سفارش جوړو. مثال لکه دا رقم چې یو څوک 1500 کیلو واټ ته ضرورت لري زموږ سره توافق ته رسیږي موږ هغه ته د سیستم جوړو او موږ په کابل کې په ټولو ځایو کې په ټوله کابل کې موږ تقریبا په سلهاو پروژې عملي کړې دي چې ټولې کامیاب دي او ټول خلک راڅخه خوشاله دي. ماشاءالله خیر ټولې پیسې تاسې ټولې کړې دي. ګور مو ودان موږ په خدمت کې یو د وطنوالو ان شاء الله چې څومره خدمت زموږ څخه کیږي پیسې مهمه نه دي هغه څه خدمت چې مهم دی چې زموږ پیشرفت او د وطن د فابریکو لپاره د شرکتو لپاره موږ په خدمت کې. کور مو ودان ډیره زیاته مننه شوخي مې در سره وکړله نړۍ مننه ژوندی او سرلوړی اوسېږئ. اعظمي صاحب که چېرته هیوادوال وغواړي ستاسو د شرکت څخه اجناس ترلاسه کړي یا دغه د برق پروسس یا د کوم انورټر چې تاسو تولیدوئ دا ترلاسه کړي کولی شئ خپل مشخص ادرس د هیوادوالو سره شریک کړئ؟ خوشحاله اوسئ سباوون وروره زموږ ادرس دی کابل لوګر لویه لاره کلاچه اجي محمد خان زنجخیل مارکیت د پکتیا مارکیټ مخامخ دا زموږ ادرس دی. ډیره زیاته مننه ژوندي او سرلوړي اوسېږي. 21 او 22 نمبر دکان به وي 25 او 26 نمبر دکان دی او د مارکیټ په مخ کې د درویش اعظمي پروسس برق درویش اعظمي انورټر الته لیکل دی ورته. کور مو ودان ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو که تاسو هم چیرته غواړئ چې د اعظمي صاحب د شرکت ته راشئ د پروسس برخې څخه لیدنه وکړئ یا هم انورټر فرمایش ورکړئ نو انشاءالله په لنډ وخت کې په بهترینه کیفیت د وطن تولیدات په کم امتیاز تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ. کور مو ودان ډیره زیاته مننه. وروستی سوال هغه هیوادوال چې پانګوال دي په ضمن د دې کې چې افغانستان کې د دې زمینه مساعده ده هر سړی باید راشي خپل هیواد کې پانګونه وکړي که مشکل نشته فضل خدای دی کوم ستونزه نشته ده ځای لري چې یو خاصه مننه باید موږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه وکړو چې هغوی د راتګ سره په افغانستان کې فضل د خدای دی کارخونې او تولیدي شرکتونه ډیر زیات فعال شوي دي. هغه هیوادوال چې افغان ځانته وایي د افغانستان څخه بهر دی او نه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي پیغام مو ورته څه دی د یو تجار په حیث د یو شرکت د یو مسؤل په حیث باندې؟ زما پیغام دا دی و ټولو تجارانو ته چې خپل په وطن کې زموږ رسوس ګډ کور دی او په دې کې باید موږ ټوس پانګونه وکړو. زه خپل پر اندازې باندې هغه څه چې کولی سم خدمت وکم وکم هغه تجاران چې خارج کې دي هیڅ مشکل نشته. افغانستان کې ټول سیستم ان شاء الله برابر دی کوم مشکل نشته چې دې پانګونه وکړي. ام به زموږ کوم لاسته راوړنه دا وي چې موږ وکولی سو یو انورټر ورته جوړ کړو او هغه کولی سي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او زموږ یو غټه پروژه ده چې 350 کیلو واټ په پارکای صنعتي کې په لوګر کې چې تازه افتتاح شوی جوړ شوی دی موږ 350 کیلو واټ د پی وی سی یو شرکت دی دغه د لپاره انورټر جوړو. بله ماشاءالله بالکل و دغه د سکاوی نه در رسیدلی تر اوسه پورې او د سکاوی پر لار دی ان شاء الله الرحمن ډیر لنډ وخت کې به بیا لیدنه سره وکړو. څنګه مونږ غواړو کنه مونږ غواړو ولې نه غواړو موږ په خدمت کې. ډیره زیاته مننه ژوندي او سرلوړي اوسېږئ. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د خپرونې تر پای پورې مې ملګري وئ. تر بیا یوې بلې خپرونې چې زه سباوون سهار خپل د درانه کامرمین سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو پاک له ځال رب سپارم د یو سوکاله او باثباته آزاد او سرلوړي افغانستان په هیله. تر بیا د خدای په امان.